زموږ اورېدونکو میرویس او فرید احمد رالیږلی پوښتنه کوي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کوم کال د مسلمانانو سره د حج د ادا کولو اراده وکړه؟ که په دې باب معلومات راکړي ډېره به ښه وي. حضراتو ترمذي مبارک راوړي په 30 صفحه کې، یعنې ټیک 30 صفحه. حضرت جابر زوی د حضرت عبدالله رضی الله عنهما یو صحابي دی د مدینې منورې د انصارو، هغه فرمایي وای رسول خدا علیه السلام 4 حج کړي، لیکن دا قول دا صحابي کړی دی چې وای رسول الله علیه السلام مبارک 4 حج کړي دي، اما دا حدیث صحت نه لري. هغه امام ترمذي هم راوړي چې حدیث په ځان کې صحیح نه دی، د دې جهت څخه صحیح نه دی چې وای 3 حج د مخه تر حج کړي دي، یعنی تر هجرت، او یو حج فصل هجرت کړی دی. حضراتو د مخه تر هجرت چې علیه السلام مبارک 53 کاله په عینا مکه معظمه کې تیر کړي دي. 14 کاله د نبوت او پیغمبري وه، او هغه 40 کاله نو پیغمبر او نبی د خدای، مجموعه 40 کاله چې پیغمبر او رسول الله نو ګرځېدلی، او 14 کاله د پیغمبري او د نبوت، دغه 53 کاله په مکه معظمه کې د حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک حیات مقدسه او زندگی وه. وام حج په دې تاریخ کې مابین ته نه دی راغلی، د الله د طرفه فرض سوی نه دی، نو چې حج فریضه نه وه په وخت کې، څنګه رسول الله خدای د مخه تر هجرت دا 3 حجونه کول؟ او فصل هجرت حقیقتا دغه حج فرض سوی دی. فرضیت د حج دا په مدینه منوره کې مابین ته راغلی. هغه واقعه د مخه تر هجرت همدا و حضراتو چې دا د حج په شپو کې مشرکان د دنیا، کافران د دنیا دا به راتلل مکه معظمه او عرفات مزدلفه او مینا شریفه، دغه ځایونو کې هغه د دې پر ډول باندې اعمال و افعال به دې کول د حج باندې. نو رسول خدا علیه السلام مبارک به پر دا مختلفو ډلو، پر دغه ګروپو د عربو ګرځېدي په مینا او مزدلفه او عرفات کې د دغه دپاره چې هغو ته دعوت ورکړي، تبلیغ ورته وکړي، اسلام ته راوبولي. نو بعضو کسانو دلته په دغه تاریخ کې د دعوت دپاره دی لیدلی دی، نو باره وایي دا خو ایام د حج وې، وایي رسول د خدای حج کاو. حضراتو په دغه تاریخ کې حج نه و فرض. فصل هجرت په مدینه طیبه کې بیا نو حج فرض سوی دی. 10 کال د هجرت و حضراتو، یعنی علیه السلام مبارک چې د مکې معظمې څخه ولاړ و مدینې طیبې ته ورسېدی، 9 کاله فرض وه، 10 کال داخل شو. په دغه 10 کال کې نو علیه السلام مبارک راغی مکې معظمې ته، تقریبا 1,40,000 حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا هم ورسره، او مکه معظمه دار اسلام په دغه وخت کې فتح سوې وه 2 کاله آخواته، یعنې پر 8 کال د هجرت مکه معظمه فتح سوه. په 9 کال د هجرت صدیق اکبر مبارک حج ته لیږلی دی د مدینې منورې څخه، او په 10 کال باندې د هجرت رسول خدا علیه السلام عزم اراده وکړه، صحابه کرام یې خبر کړه، د شاوخوا هم صحابه راله، د مدینې منورې څخه هم وه، اهل مکه هم مسلمانان وه. نو په 10 کال د هجرت حجة الوداع ورته وایي، هغه حج د رخصت علیه السلام مبارک داسې نصیحت وکړ، او هغه احادیث مقدسه بیان، داسې مواعظ یې وکړه، وعظونه چې صحابه کرام یې په دغه باندې پوه کړه چې د آینده دپاره بیا زه تاسې نه سوای سره لیدو وای. نو تر دغه وروسته 11 کال بدایه اول د 11 کالو چې علیه السلام مبارک